شیخ صاحب محترم رمضان ختم شي د شوال لوجي او کس د رمضان لوجي نه دی نیولې زرانه مثال قضایي په پاتې دي نو دا د شوال لوجي نیولې شوال قضایي رسته کی په دې باب کې د شیخ ابن عثیمین رحم الله فتوا دا چې نشي نیولې وي وجه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شوال د روزو لپاره خدا شرط لګول دی چې من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال څوک چې رمضان المبارک ونیسي او د رمضان مبارک نه دی نیولې نه اداء نیولې نه قضاء هو د بعض علماء فتوا په دی باب کې دا چې دا یو موقت عبادت دی د دې ټیم پوره کیږي او د قضایي ټیم خو تر شعبان پورې دی بل شعبان رمضان پورې نو که د سړی نه پوت کیږي او د دوانو طاقت نه کیږي نو خیر دا د شوال ونیسي او قضایي روزي ورستو ونیسي دیو جنا سړی حال ته قتل پکار دي چې سړی د سی په عبادت کې ډیر زیات چست وي تکړه وي نو ته دا خبره کول پکار دي چې ته اول د قضایي روزي ونیسي به 6 من شوال ونیسي او که سړی سست وي عبادت کې کاغی ته سوي چې نه کی دوانه نه نيسي نو به خیر دی هغه د شوال روزي ونیسي او د قضایي روزي د رسراون چې د باب کې سناسه گنجائش ته وجدا چې دا موقت عبادت دی د ټیم ختميږي او دا غي عبادت ټیم تر شعبان او شعبان تر انتها پورې موجود دی داسې. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.